سلام دوستانو، شمس الرحمن رشیدی یم د رشیدي ټیک یوټیوب چینل څخه. په دغه درس کې چې د اسپیسیس 13 درس ده، موږ تاسې په اسپیسیس کې د ګرافونو په جوړولو باندې بحث کوو. یعنې څنګه کولی شو په اسپیسیس کې ګرافونه جوړ کړو. کوم چیرې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چې نه سبسکرایب او له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. ډاټا کولی شو په هندسي شکل یا ګرافیکل شکل یا ګرافي شکل باندې هم وښیو. چې هر ګراف یا هر هندسي شکل د خپل ځان ته د استعمال ځای لري. یو څو مثالونه یې کته موږ ذکر کوو چې عبارت دی له میله‌یي ګراف، د منکسر خط ګراف، دایروي ګراف، هیستوګرام یا مثلا هغه درختي ګراف چې ساقه او پاڼې ولري. موږ تاسې به په اسپیسیس کې دا ټول ګرافونه باندې کار وکړو، دوی جوړول او د دوی هغه د استعمال ځای به ووایو چې چیرې کولی شو له دې ګرافونو څخه کار واخلو. اول میله‌یي ګراف. میله‌یي ګراف لکه د میلو په شکل باندې ده چې موږ تاسې ته خپله ډاټا چې موږ انټر کړې هغه موږ ته د میلې په شکل باندې په لاس راکوي. مثلا په دې مثال کې چې د یو شاګرد د 4 سمسترونو د ریاضي نمرې راټول شوي دي، موږ تاسې ته باید په ګراف باندې وښیو. په دې ځای کې موږ تاسې مضمونونه لرو، سمستر او نمرې. مضمونونه ټول هغه ریاضي مضامین دي. په لومړني سمستر، دویم، دریم او څلورم سمستر کې دا د نمرې دي. کله چې موږ تاسې دې ګراف رسموو په دې شکل باندې دا ګراف رسمیږي. د لومړني سمستر 80 نمرې، دویم سمستر 80، دریم 90 او څلورم هم 55. په دې رقم دا ګراف چې د میلې په شکل باندې ترسیم کیږي، دې ګراف ته میله‌یي ګراف وایي. دا ګرافونه اکثریت وخت د دوو وریبلونو ترمنځ د مقایسې لپاره زیات استعمالولی شو، چې دلته موږ تاسې دوه وریبلونه، یو نمرې دي او بل هم سمستر دی. یعنې د سمستر او نمرو ترمنځ موږ د هغوی هغه ارتباط یا هغه د هغو کته او پورته کېدنه په دې میله‌یي ګراف کې کولی شو مطالعه کړو. دویم ډول ګراف چې د هغه د منکسر خط ګراف ده، کوم چې له لوړ څخه ټیټ یا له لوړ څخه ټیټ او بیرته له ټیټ څخه لوړ ته حرکت کوي. مثال یې داسې ده چې موږ تاسې دلته د یو مریض د 3 ورځو د هغه د تودوخې درجه په سانتیګریډ لرو. مثلا د مریض په لومړنۍ ورځ، دویمه ورځ او دریمه ورځ باندې 3 وخته موږ د هغه د تودوخې ټیسټ کړی ده، چې سهار، غرمه، ماخوستن. دا د 3 ورځو راپور موږ تاسې مکمل په دې شکل په ګراف کې ښودلی شو، چې دغه ګراف ته موږ تاسې د منکسر خط ګراف ویلی شو. دا ګراف موږ تاسې ته دا تشریح کوي چې هغه د مریض کوم حالت قرار لري، یعنې تودوخه یې لوړه ده یا ټیټه ده. موږ تاسې وینئ چې په هغه لومړنۍ ورځ سهار 40 تودوخه نظر غرمې ته کمه وه او غرمه زیاته شوې ده. له غرمې وروسته بیا ماخوستن ډېره زیاته شوې، سبا سهار ته بیرته کمه شوې، غرمې ته نور هم کمه شوې، خو بیرته ماخوستن ته لوړه شوې. په دې ډول موږ تاسې ته دغه د مریض د تودوخې درجه په ګراف ښیي، چې دې ګراف ته موږ تاسې منکسر خط ګراف وایو. بل هم دایروي ګراف. د دایروي ګرافونه موږ تاسې اکثریت وخت داسې یو ځای کاروو چې موږ تاسې هغه فیصدي د سلو له حساب محاسبه کړو. یعنې غواړو چې په یو ځای کې، په یو موسسه کې، په یو سیم کې د هغه مکمل تعداد څخه د هغوی فیصدیانې پیدا کړو. نو اکثریت وخت موږ تاسې دایروي ګراف کاروو. په دې مثال کې موږ تاسې ته د یوې موسسې کارمندان راکړي دي چې هغه 200 نفر دي. د هغو تحصیل درجه په دې ډول داسې 15 نفره زموږ تاسې په هغه موسسه کې ډاکټران دي، 10 نفره ماسټر دي، 100 نفره لیسانس، 45 نفره 4 د پاس او 40 نفره 12 پاس دي. دې ځای کې موږ تاسې هغه د ریاضي د فورمول په واسطه باندې څنګه کولی شو د هغو هغه دایروي ګراف کې د هغوی هغه مقیاس یا څونه اندازه دوی اختیاروي هغه پیدا کړو. که چیرې موږ د ډاکټر لپاره د سلو له حساب پیدا کوو، نو موږ 15 ډاکټر لرو، په 15 کې 15 له 200 نفرو څخه نیول کېږي. یعنې موږ ټول تعداد د کارمندانو 200 ده، له هغو څخه 15 نفر نیول کېږي، ځکه هغوی ډاکټران دي. دا په 380 کې ضربوو. په دې خاطر یې په 380 کې ضربوو چې د یوې ادارې محیط چې ده 380 درجې ده. کله چې په 380 کې ضرب کړو، نه درجې په لاس باندې راکوي چې موږ تاسې ته ښیي چې ماسټران د ادارې نه درجې برخه نیسي. همداشان ماسټران په دې رقم 12 پاس پورې ټول په دې رقم پیدا کېږي. 40 نفره دي، په 200 تقسیموو، په 380 کې ضربوو چې 2 کېږي. 2 درجې هغه دي چې په دایره کې دی د ځان لپاره نیسي. یعنې هغه 12 پاس د هغه 2 درجې موږ تاسې ته نیولې دي د یوې ادارې د برخې. او کوم چې دلته لیکل شوي دي مثلا 50% یا 5% دلته داسې ورسره اشتباه نه شي، مثلا دلته لیکلي نه درجې او دلته لیکلي 5%. 5% د ټول جمعیت دی نیولي، ځکه موږ تاسې که 100 نفره له هغو 2.5 نفره کېږي، که 200 نفره شي نو 15 نفره کېږي. دا ټول جمعیت 15% دی نیولي دي، خو د دایرې چې ده نه درجې د زاویې د په خپل وای کې اخیستې دي. بل هم مستطیلي ګراف یا هیستوګرام ده. دا ګرافونه زیات وخت په هغه مثالونو کې یا په هغه ډاټاګانو کې کارول شي ډاټاګانې یو له بل سره پیوسته وي، یعنې د دوی سرحدات یو له بل سره تړلي. مثلا په دې مثال کې موږ تاسې په یو ټولګي کې د هغو شاګردانو وزن په کیلوګرام باندې محاسبه کوو. نو د محاسبې لپاره موږ تاسې د ډاټاګانې یو له بل سره پیوسته دي، ځکه موږ تاسې هغه وزن چې ده د 40 کیلوګرام تر 45، بیا له 45 تر 50، بیا له 50 تر 55، له 50
15 تر شپېته داسې تر اخره پورې. یعنې موږ تاسې وینو چې دا ډاټاګانې زموږ تاسې چې راکړې دي یو له بل سره نښتې دي یا پیوسته دي. یعنې د یوه ډاټا په اخر کې 45 د بل ډاټا په سر کې هغه 45 راغلي دي. په دې حالت کې موږ تاسې د مستطیلي ګراف یا هیستوګرام څخه زیات کار اخلو او دا هم مثال ده چې له 40 څخه تر 45 کیلوګرامه چې دي هغه 11 نفره دي. همداشان هغه کسان چې له 80 کیلوګرامه تر 15 کیلوګرامه دي 3 کسان دي. نو دا مستطیلي ګراف چې موږ ته په لاس باندې راکړی ده. اوس د دې لپاره چې څنګه کولی شو په سپیسیس کې د عملي کوزوي سپیسیس ته او هر یو جلا جلا توګه باندې مطالعه کوو. موږ تاسې په سپیسیس کې له دوه لارو کولی شو ګرافونه جوړ کړو. یو خپله د ګراف ستر عنوان لاندې موږ تاسې یو مینو لرو چې دلته موږ تاسې کولی شو ګرافونه جوړ کړو. او بل لکه مخکې چې موږ تاسې ویلي وو په انالايز کې په ډسکریپټیو سټاتستیک کې موږ تاسې هم کولی شئ په هغه ځای کې هم موږ تاسې په هغه ځای کې هم کولی شو ګرافونه جوړ کړو. لکه دلته زه غواړم د هغوی په جنسیت باندې یو ګراف جوړ کړم جنډر. راځم یو چارت ورته جوړوم. مثلا غواړم بار چارت هم جوړولی شم، پای چارت، هیستوګرام ټول کولی شم دلته جوړ کړم. مثلا بار چارت غواړم چې جوړ یې کړم. اوکې موږ تاسو ته دلته هغه د فریکونسي ټیبل راکړو او همداشانې کته موږ تاسو ته یو ګراف هم پلاس باندې راکړی دی چې د هغوی جنس ښیي. یعنې موږ تاسو په سروې کې څومره تعداد نارینه او څومره تعداد ښځینه وو ګډون کړی. که چیرې غواړئ د دې هغه اعداد او ارقام هم پلاس باندې راوړئ نو د دې لپاره ډبل کلیک کوو په ګراف باندې. دلته د هغه د فریکونسي یعنې ځان ته ښکاره کوو. په دې ځای کې وینئ چې 2449 نفر موږ سره نارینه وو شرکت کړی او 2550 نفر ښځینه وو شرکت کړی. دلته کولی شو هغه خپل تعداد هم معلوم کړو. همدارنګه راځو یو بل چارت هم کولی شو له دې ترکیب جوړ کړو. مثلا پای چارت ورته جوړولی شئ. موږ تاسې ویل د هغوی د فیصدي له تعداده باید راشي. دا هغه د دوی د فریکونسي ټیبل ده. همداشان کته موږ تاسې لپاره یو دایروي ګراف جوړ کړی. ډبل کلیک کوو. دلته موږ تاسو ته هغه تعداد هم پلاس باندې راکوي چې څو نفرو له موږ سره شرکت کړی ده. په دې رقم هیستوګرام هم ورته جوړولی شو له دې ځای څخه. دا هغه نورمال کرز یا هغه خط چې د موږ تاسو ته ښکاره کوي چې دوی هغه د تحول سهارت ښیي. په دې رقم چې هغه لومړنی لوړ شوی بیا ټیټ شوی او اکثریت مثالو کې دا نه کارېږي. اوس مثلا په دې ځای کې موږ تاسو نشو ویلی چې د دې استعمال څنګه دی یا له نورمال کرز کې دلته څه استفاده کولی شو. او دلته د ګراف په څنګ کې موږ تاسو ته ځینې حسابي موارد راکړي چې د هغوی مکمل تعداد څو وو، څو نفر شرکت کړی، سټنډرډ ډیویژن یې څو ده او مین یې څو ده. او بل طریقه د هغو په واسطه موږ تاسې کولی شو ګرافونه په لاس راوړو. هغه خپله د ګراف تر مینو لاندې کولی شو مطالعه کړو. دلته مختلف ګرافونه موږ تاسې ته په لاس باندې راکوي. هر ګراف چې دلته ستاسو خوښه وي موږ تاسې ته په لاس راکوي. موږ تاسې کولی شو خپل وریبلونه ورته انزرټ کړو، د هغو مقابل کې خپل ګرافونه لاسته راوړو. مثلا یو دانه جوړوو بار چارت په دې شکل باندې. دې ته راځو خپل وریبلونه درج کوو چې یعنې کوم وریبلونه غواړئ چې هغو ته داخل کړي. زه ورته وایم د جنډر لپاره. اوکې دې ځای کې موږ تاسې وینو چې دی راته وایي چې د ایکس په خط باندې یا په اکسیس باندې کوم وریبل غواړي، د وای په اکسیس باندې کوم وریبلونه غواړي. اوس موږ تاسې وینو چې د میل او د فیمیل هغه اندازه دی راکړې ده او د ایرر بار هغه ایرر هم کولی شي چې اندازه دلته موږ تاسې په ګراف کې وښیو. په دې ځای کې هم کولی شئ د هغوی حسابي موارد تر نظر لاندې تېر کړئ او همداشان کولی شئ فیصدي په لاس راوړئ چې 48.98% نارینه او 51.02% ښځینه وو ګډون کړی ده. نو دا په سپیسیس کې د ګراف جوړولو لومړنۍ برخه څنګه کولی شو موږ تاسې په سپیسیس کې ګراف جوړ کړو. که چیرې زموږ ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک، چینل سبسکرایب او له ملګرو سره شریک کړئ. مننه.